سلام ستړي مشئ ستاسې پام راوړم د دې ساعت مهمو او تازه خبرونو ته هرات امبولانس د تورغونډۍ او اسلام کلا پر لویو لارو څانګې پرانیستلې هرات امبولانس چې په دې ولایت کې په وړیا توګه خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي نن یې د اسلام کلا او تورغونډۍ په لویو لارو کې هم نمایندګۍ پرانیستلې د هرات مسؤلین وایي دوی په سلیري ساته توګه د خلکو په چوپړ کې دي او اوس مهال په ټول هرات کې 18 موټرې او 9 کارکوونکي لري د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې وایي اوس مهال افغانستان 230 کیلومتره اوسپنې پټلۍ په لرلو له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره ترانزیتي اړیکې لري د مسؤلینو په وینا تیر کال د اوسپنې پټلۍ له درکه 2.5 میلیارډ افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي په بلخ کې یوې میرمنې 50 ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده د رسنیو د راپورونو له مخې دغه میرمن چې مروان نومیږي د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د خپلې کورنۍ په مالي مرسته 50 ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ځانګړې اداره سیګار وایي چې له تیر یو کال راهیسې له افغانستان سره شاوخوا 800 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده په مدینه منوره کې مسجد نبوي ته د سپکاوي له امله د سعودي عربستان یوې محکمې 6 تنو پاکستانیانو ته د بند سزا ورولې ده کابل کې پاکستاني خبریال ورک شوی په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي هغه پاکستاني خبریال چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې و ترې تم شوی دی د مالک انس په نوم دغه خبریال په خپل وروستی ټویټ کې لیکلي و دلته کابل کې چې د طالبانو په لاس کې د افغانستان د نیولو یو کال پوره کېدو پیښو ته پوښښ ورکوم دغه خبریال د ورلد از ونز رسنۍ لپاره کار کوه